انشالله و انشالله انشالله. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. که هزاره دی که ازبک دی که تاجک دی که پښتون دی موږ ټول یو لاس یو یو موټی که پاکستان د دغو نه درس واخلي د امریکا نه د درس واخلي د خپل د پلار نه د خپل د نیکه نه د انګلیس نه د درس واخلي افغانستان د لوی امپراتورۍ هدیره ده. نه د پاکستان ماشومان نه سیاست یې دا موږ بیخي نه وژنو. موږ چې بمبار کوو ګانداز کوو خو د پاکستان په لنګ وهلو به یې کوو، په پنجابیانو به یې کوو، په غلامانو به یې کوو، د ټرمپ غلام باندې به یې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ په دې خاطر راوتلي یو، دا ټول ولس په دې خاطر راوتلی ده چې د پاکستان بې غیرته مرتد حکومت د ماشومانو د زنانو باندې بمبار کوي. ډېر کورونه ډېر ځایونه یې ړنګ کړي دي، مسجدونه یې ړنګ کړي دي، مدرسې یې ړنګې کړي دي. مخامخ د جنګ هېڅ توان نه لري. اوس هم زموږ مجاهدین شکر الحمدلله ټول افغانستان مجاهدین ده، دا نه موږ په میلیونو میلیونو پوځونه لرو، ټول مجاهدین پوځونه دي. موږ خپله د شوروي وخت نه تر نن تاریخه پورې ټول په جنګ کې بلد یو. موږ د جیټو میټو د تیرو میرو بمبار د غرا برا هېڅ ډار او خاصیت نه لرو. موږ د ناټو سره جنګېدلي یو. موږ څو مملکتونه دار په دار کړه، خاورې په سار کړې، مړي وربار کړه. د پنجاب مړي تاسې شپه ورځ ګوره چې جنازې ور روانې دي. د پاکستان مرتد حکومت، رذیل حکومت، بې شرفه حکومت په مظلومو ماشومانو، په کونډو، په رنډو، په وړو ماشومانو بمبارونه کوي. دوی که دومره غیرتي وي، دومره نران وي، را دې سي میدان ته که نه. موږ دا اوس راغلي یو، دا ټول مخلوق چې راغلی دا ټول تیار ولاړ دي بدعي ته. خو اوس د امیر صاحب امر وشي انشاءالله د افغانستان وړکی جلکی هر یو هر سړی بدعي ده، هر سړی به انشاءالله صحیح جواب ورکوي. جنګ ته ټول تیار یو، مکمل تیار یو، ټول تیار یو. او پنجاب حکومت ته دا معلومه وي چې خبردار د افغانستان خلکو حوصله نوره تنګه سوې ده. که درته په کار سو په اټک کې به انشاءالله سپین بیرغ درته ودروو. دروي نعره تکبیر، نعره تکبیر. ما همیشه این بیرق اسلام پایدار نگه می‌داریم. ما اسلام هستیم، دین داریم و در مقابل کافر تا آخرین خون قطره خود ایستاده هستیم. ما میخوایم از اسلام دفاع کنیم و میخوایم مزدوران مملکت‌های کفار دهنشو با این مشت بزنیم. هرگز ما نمیخوایم. قشر ما در افغانستان همه برادرن، ازبک، تاجک، افغان، هزاره، هر گروهی که در افغانستان است برادر همدیگر است و ما همیشه یک مشت هستیم، یک متحد هستیم. در افغانستان از خاک افغانستان، از مرزهای افغانستان با دفاع میکنیم. ما به هیچ وجه نمیخواهیم مزدوران مملکت‌های کفار در خاک ما تجاوز کنه و هیچ وقت نمیخواهیم پاکستان اگر خواب دیده، اگر اشتباه کرده، اشتباه خدا پس بگیره. ما نمیخواهیم در خاک ما تجاوز کنه و مردم بیگناه افغانستان به خاک خون بکشانه. امروز افغانستان بیدار است، همه برادرند، همه برابرند. هیچ وقت در قشون سرخ شوروی را به دهنش با مشت زدیم و امروز هم در اون مشت محکم خود را به دهن اونایی که تجاوز در افغانستان کنه، در خاک اسلام کنه. هر کشور اسلامی اگر از اسلام دفاع میکنه ما پشتیبانش هستیم، خداوند پشتیبانش است و هیچ وقت ما سرخم نمیکنیم و انشالله پیروز هستیم. الله اکبر، نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. مار به پاکستان، مار به پاکستان، مار به مرتد پاوازه، مار به کریایی پاوازه. دا د امریکا د روس د دغو غلام ده پاکستان غلام ده، پاکستان د کریایی پاواز ده. نعره تکبیر، نعره
تکبیر نعره تکبیر یک کلمه گپ دارم اون بگیریم. خب والا پارسی خوب بلد نیست پشتو بگو پاکستان باید د افغانستان او پاکستان دواړه تاریخونه ولولي مطالعه یې کړي. موږ څوک یو؟ موږ چاته ماته ورکړې؟ موږ درې قدرتو ته ماته ورکړې: انګلیس، روس، امریکا. ته خو موږ ته هېڅ شی نه یې، ته موږ ته هېڅ شی نه یې. زه پاکستان ولس ته غږ کوم چې خپل حکومت اردو ته توصیه وکړي چې افغان خاوره باندې ناحقه بمبارۍ ودروي. موږ ملل متحد ته هم غږ کوو چې راشي دلته وګوري، موږ ښه په صلح ارامي حکومت لرو، موږ په ارامه پرېږدي. موږ چا سره لانجه او شخړه نه غواړو. پاکستان متوجه شه، که بیا هم تکرار شي اردو پرېږده، عسکر پرېږده. موږ ملت عسکر یو، خالي لاس سره راځو، تا سره خو جهاد کوو. امیر المؤمنین شیخ صاحب صرف امر وکړي د جهاد اعلان وکړي، دلته یو کس هم نه پاتې کېږو. جمعې بله جمعه موږ اسلام آباد کې جمعې لمونځ کوو انشاءالله. وایه انشاءالله. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د اسلامي امارت انشاءالله ټول مجاهدین دې ته آماده یو چې استشهادي عملیې وکړو او د پاکستان رژیم فوج موږ ته هېڅ کومه لوټه هم نه معلومیږي. انشاءالله که د الله رضا وه، زموږ شیخ صاحب امیر المؤمنین چې کوم امر موږ ته وکړي، موږ به اسلام آباد ته په منټ کې رسېږو انشاءالله که د الله رضا وه. او پاتې شو زموږ ټول ولس زموږ تر څنګ ولاړ دی، که هزاره دی، که ازبک دی، که تاجک دی، که پښتون دی. موږ ټول یو لاس یو، یو موټی یو. که څه هم په خارج کې څوک ګزاره کوي، موږ ټوله یو یو. کومه خبره نشته انشاءالله. او دا رژیم فوج د پاکستان دا چې دی دا مرتد فوج دا انشاءالله هلاک دی، کومه خبره نشته. او پاتې شو دا اوس چې کوم موږ وارې کړي دي او یا مو کوم غچ اخیستی دی، هېڅ خبره په دې کې نشته. او پاتې شو زموږ وارې پر دوی نه پاتېږي، نور به هم موږ دې کار ته دوام ورکوو. که د خدای رضا وه زموږ سره ولس هم ولاړ دی او موږ ټول الحمدلله په دې جرأت کې چې ټول استشهادي حملې به وکړو که د شیخ صاحب د خوا څخه موږ ته امر وشي. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د اسلامي امارت تر شا ولاړ یو او د پاکستان په رژیم ظالم فوج باندې غږ کوو چې د افغانستان د ولس نه لاس واخلي، لاس دې نه واخلي، بمباریانې دې نه کوي که نه. موږ هم ورته انشاءالله غږ ماتونکی جواب ورکوو. دغه ټول خلک چې تاسو دلته ګورئ، ځوانان دي، ماشومان دي، سپین ږیري دي، په دغه روجه کې راغلي دي چغې وایي چې اسلامي امارت زنده باد، مرګ په پاکستان. نو دوی چې تر دغه ځای پورې راځي، دوی تر سنګر هم تللی شي او تر سنګره ټول ځیم. او انشاءالله موږ د اسلامي امارت تر شا ولاړ یو او پاکستان باندې غږ کوو چې د افغانانو نه لاس واخلي او افغانان ونه قاروي. کوي قارول نو لکه څنګه چې دغه بل ورور خبرې وکړي چې جمعې لمونځ به په پاکستان کې موږ کوو، نو انشاءالله دا صحیح خبره، موږ به جمعې لمونځ په پاکستان کې بله جمعه کوو. که لاس چېرته دا په قراره نه شي او د خپل دغه کارونو، دغه بمبارونو او دغه حساب کتاب نه په قراره نه شي، نو انشاءالله موږ آماده یو چې جهاد پیدایي وکړو. موږ ته امر وکړي موږ د هغه برابر کې موږ ځو ختیاول کې جنګېږو، هغه په هر ځای کې د خپل د سره تېر یو، موږ خپل د هېواد دپاره موږ ځان قربان کړو. دا د افتخار خبره ده. ټول چې تاسو ګورئ دغلته ځوانان دي که ماشومان دي، دغه ځوان دغه ماشوم د ماشوم نه پوښتنه وکړي نو ته آماده که نه چې وجنګېږي؟ ګوره ماشوم دی، موږ غټان ځوانان سپین ږیري دا خو پرېږده ټول آماده یو. موږ ماشومان نه وژنو، سیاست نه وژنو، غیرتمند سړی سیاست نه وژني، سیاست باندې بمبار نه کوي. موږ چې راوتلي یاستو د پنجاب ټول پنجابیانو پسې لنګ وهلو پسې راوتلي یاستو. موږ بس ماشومان نه د پاکستان ماشومان نه سیاست یې دا موږ بیخي نه وژنو. موږ چې بمبار کوو که انداز کوو په د پاکستان په لنګ وهلو به یې کوو، په پنجابیانو به یې کوو، په غلامانو به یې کوو، د ټرمپ غلام باندې به یې کوو، د برطانیه غلام باندې به یې کوو. نعره الله اکبر، نعره الله اکبر، نعره تکبیر، الله اکبر.
اول قدم کې سلامونه احترامات د افغانستان قدرمنه او شجاع مجاهدینو ته وړاندې کوم. په خاصه توګه زما هغه سلام هغه مجاهدینو ته چې دا اوس د اول خط کې د خپل ملت او د خپل مظلوم ملت په خاطر خپلې وینې لاس کې اخیستې دي او تورمخي یو دالخور یو وشتک ملک سره جنګیږي او دا پته ورته نه لګېږي چې افغانستان مجاهدینو 52 هیوادونو هغه هیوادونو ته ماته ورکړه چې نن د همغه په پیسو ته چلیږي. الحمدلله ته بیا راجګېږي د افغانستان د مجاهدینو پر وړاندې جنګېږي. د تا دا هڅې ناکامې دي او د تا دا چټل ګامونه به هېڅکله د افغانستان په دې پاکه خاوره کې کېنښودل شي. د موږ مجاهدین د الله پاک جل جلاله د موږ د سره نه کموي. پاکستان دا فکر نه کوي چې افغان مجاهدینو سره څوک نشته. الحمدلله مجاهدینو سره 34 ولایتونه فدایي ځوانان مشران کشران سیاسرې تورسرې ماشومان ټولو سره ولاړ دي. زنده باد د افغانستان اسلامي امارت. بسم الله الرحمن الرحیم. دلته چې دا څه خلک راجمع شوي دي ازبک تاجک هزاره او پښتون ټول سره ورونه دي او ټول د پاکستان په ضد راجمع شوي دي. پاکستان زموږ ازلي دښمن دی. موږ چې تر څو ژوندي یو پاکستان سره به جنګېږو او خپله خاوره به ترې نه سو. اټکه پورې زموږ خپله خاوره ده او پاکستان به دا خپله خاوره ازادوو انشاءالله تعالی. ټول افغانان سره ورونه دي. څوک چې د خارج نه یا بل ځای نه غږېږي وایي چې افغانان بې اتفاقه دي او داسې دی او هغسې دی، دا خو چې بیا به راشي دلته به مختورن دغه افغانستان ته بېرته را رواني او خم سرونه به دې افغانستان ته بېرته راځي. وطن چې دی وطن د مور حیثیت لري. هر افغان به پرې غیرت وکړي، که ازبک دی که تاجک دی که هزاره دی، ټول افغانان به په افغانستان باندې غیرت وکړي. نعره تکبیر، نعره تکبیر. پاکستان مرتد فوج تیری او د مجاهدینو میړانې دې ته موږ واداره کړل چې له خیره سره راسو د خپل مجاهدینو نه ملاتړ اعلان کړو. الحمدلله الحمدلله از طفل شیرخوری ما گرفته تا بزرگسالان ما آماده هستیم. طول آماده د پاکستان مرتد فوج او د هر یرغلګر په مقابل کې انشاءالله افغانان ولاړ دي او ولاړ. پاکستان د خپل د بادارانو نه درس واخلي چې موږ څه رقم درسونه هغو ته ورکړي دي. الحمدلله اوس هم د دوی په مقابل کې ودرېږو. دا خو موږ ته هېڅ میاشت هم نه ده. د دوی نه لوی لوی امپراتوري موږ افغانان ماته کړي. افغانستان د لوی امپراتورۍ هدیره ده. پاکستان د هغو نه درس واخلي، د امریکا نه د درس واخلي، د خپل د پلار نه د خپل د نیکه نه د انګلیس نه د درس واخلي. الحمدلله ټول افغانان د دوی په مقابل کې ولاړ دي. پاکستان تباه میکنیم، پولم فدایی میکنیم. د امیر المؤمنین صاحب لخوا نه امر وسی انشاءالله اوله زه بیا د خپل د 12مې ناحیې په نمایندګي باندې ټول خلک انشاءالله د دوی په مقابل کې ولاړ دي. اول زه واسکټ اغوندم انشاءالله. پاکستان تباه میکنیم. الله اکبر. مرگ به پاکستان.